ریاضي یعنې حساب. ما چې ولې انګلیسي ته وایې؟ ریاضي یعنې حساب او زه د ریاضي استاد یم. چیرې دی؟ څه شی؟ کورنی کار نه دی مې کړی. ولې دې نه دی کړی؟ ماښام بېده سوی وم. ولې بېده شوی وې؟ مور مې غزل راته ویله بېده یې کړم. اله هو للو للو د ریاضي استاده مه راځه نانی بېده دی. دا څه کیسه ده؟ استاده مور یې ماښام دغه غزل ورته ویله. ښه نو ته بیا څه په خبر شوې؟ ځکه چې دی زما ورور دی. نو بیا به ته هم کارخانه کې نه یې لیکلې؟ خو زه یې بېده کړم نه. خو راشه خوب به درځي. راځي کله کله. کارخانګي به نو نه درته راځي؟ یا استاده د هغې پښې کوچنۍ دي. څه بېده به دا د شیطان په شان. ونیسه کارخانګي راښکاره کړه. استاده دا دنیا ډېره بده ده. ولې؟ کم خلک چې غلط کار کوي هغه ته سزا نه ورکول کېږي او هغه خلک چې هېڅ نه کوي هغه ته بیا سزا ورکول کېږي. دا خو غلطه خبره ده چې شی نه یې کړي باید سزا ورنه کول شي. مننه استاده. ولې؟ هغه منن کارخانګي نه ده لیکلې نو چې هېڅ یې نه یې کړي سزا پر څه شي؟ زه خورا بیداره نه؟ هو استاده. که دونه بیداره یې زما د پوښتنې جواب راکړه. ویې پوښته. داسې فکر وکړه چې ستا سره 3 زره دي. د کوم څخه چې تا 1000 توتکۍ ته 1000 ګلالۍ ته او 1000 سلما ته ورکړې اوس څو در پاته سوې؟ 93 انډوالانې را پاته سوې. سر دې لکه د لیونیانو څرخی. استاده د ده لیله کیسه ده په ما پسې د هغسې راپسې. ښه زوی یو وخت د کورنۍ کار هم په ځان پسې کوه. استاده هغه خوند نه راکوي. کش خوند درکوي؟ یا نو بیا ولې هره ورځ خورې؟ څوک کش خوري؟ ما ته تر اوسه چا کش را کړی دی؟ ودې خوړی خر بېادبه. ونیسه کارخانګي راکړه. څه کیسه ده؟ استاده د ده کوروالا مړه سوه. کوروالا مړه سوه؟ کله؟ 2 ورځې تر مخه. زوی مه ژاړه پروا نه لري چې نه دي لیکلې. دا هر څه اوس څه روان دي؟ زما کوروالا تر اوسه نه ده مړه سوې او د ده کوروالا په کوچنیوالي کې مړه سوه. کوروالا دې مړه سوه؟ زوی تا واده کله کړی دی؟ تېر کال. پر ما چې د بیا کال شک راشي؟ اوس به دې په کار پوه شمه.